السلام علیکم ګرانو دوستانو. د راشد خان په زړه باندې کم غټ ارمان پاته دی د افغانستان لپاره نور څه غواړي، او محمد نبي خپل زوی ته ویلي دی چې زما په نوم کرکټ مه کوه. دا چې نور یې څه ورته ویلي دي ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر محمد نبي وایي زوی حسن اساخیل ته مې وویل چې زما په نوم کرکټ مه کوه، بلکې خپل ځان ته ځای پیدا کړه او مخکې ولاړ شه. هغه وایي ما ورته ویلي دی که ته فکر کوې چې زه د محمد نبي زوی یم نو دا به په تا منفي اغېزه وغورځوي. نو پخپله نبي څه په دې عمر کې چې زه وم زه دومره تکړه نه وم. دغه راز د یوې پوښتنې په جواب کې وایي چې په اسیا جام کې د پاکستان پر وړاندې د ګټلې لوبې د بایللو له کبله ډېر خواشینی و، او دا چې د تیر نړیوال جام د لوبو پر مهال یې ولې وژړل. په جواب کې وایي چې د وطن او لوبغاړو پر حالت مې وژړل. د نور نړۍ د کرکټ لوبډلو ته مې وکتل په کوم مورال او انګیزې سره لوبو ته راغلي وه، او خپلې لوبډلې ته مې وکتل. نور مې احساسات او اوښکې کنټرول نه کړی سوې. هغه د راتلونکو لوبو په اړه وایي که چیرې هدف ټاکي نو هڅه به کوي چې تر 160 پورې هدف وټاکي، او که مقابله لوبډله لومړی توپخانه کوي نو تر 1.5 په کمو منډو کې به یې سوځوي. راشد خان د خپل یو تازه ارمان څرګندونه کړې ده، خو که د افغانستان حالاتو ته په دقیق نظر وګورو نو داسې نه ښکاره کېږي چې د هغه د ارمان د ژر یا د هغه په کریر کې پوره سي. راشد خان په خپله یوه وروستۍ مرکه کې دا ارمان ښکاره کړ چې د هغه ارمان دا دی چې د هغه د ریټایرمنټ یا د استعفا نه مخکې په افغانستان کې یوه نړیواله لوبه ترسره کړي. خو د افغانستان حالاتو ته په کتلو سره په اوس حالت کې داسې هیڅ ممکنه نه ده. خو د ارمان یوازې د راشد خان نه بلکې د هر افغان یو ارمان دی. هر افغان دا ارمان لري چې په افغانستان کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ ترسره سي او د نړۍ مشهوره لوبغاړي په خپل هیواد او په خپلو لوبغالو کې وویني. خو په اوس حالت کې د افغانستان حالات داسې دي چې راشد خان په خپل هم افغانستان ته د راتګ لپاره زړه نه ښه کوي. نوموړی د شپږیزه کرکټ لیګ تیر پړاو ته هم کابل ته رانغی، په داسې حال کې چې کرکټ بورډ ویلي و چې راشد خان به د شپږیزې په نیمایي کې کابل ته راسي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.